د انسان په رزق کې برکت ولې نه راځي؟ کله د انسان سره ډېرې پیسې وي، دولت وي، ورسره جایداد وي، ورسره د هغه باوجود د دی پریشانه وي او بې سکونه وي او بې راحته وي. کله د انسان یو کار هم پر مخ باندې نه ځي، د دنیا ژوند یې تنګ وي او په سوچو په فکرو کې وي. دا ولې د انسان سره کیږي؟ هم د دې دپاره د قرآن مجید یو آیات مبارک دی چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي کم چا چې زما د ذکر څخه مخ واړوي نو به د هغه دپاره د دنیا زندگی زه تنګه کم، د هغه دپاره به د دنیا زندگی زه به تنګه کم او د دنیا زندگی به په تکلیفو کې کم او دوی به پریشانه کم. کم چا چې د الله د ذکر څخه مخ اړولی دی هم د هغه په رزق کې هم تنګي راغلی ده او که څه هم پیسې ورسره وي خو سکون یې نه دی کیدلی، خوشحالي یې نه دی کلیدلی. نو د الله په ذکر کې هم خوشحالي سته، هم برکت سته او هم د رزق فراخوالی چې دی هغه د الله په ذکر کې دی. ځکه الله فرمایي چې تاسو زما د ذکر څخه مخ مه اړوئ. کله چې تاسو زما د ذکر څخه مخ واړوئ د الله پر دین باندې عمل ونه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ځان کې جاری نه کوي، نو هغه وخت به ستاسو په مال په دولت کې به برکت نه وي او ستاسو په ژوند کې به برکت نه وي، هر وخت به تاسو پریشانه یاست. نو د الله ومخته د الله په حضور کې په اخلاص باندې توبه کول پکار دي او د الله تعالی احکامات په ځان باندې منل پکار دي، د رسول الله سنتونه په بدن کې جاری کول پکار دي. بیا د هغه بعد بیا ته وګورئ چې ستا په رزق کې څنګه برکت راځي، ستا په ژوند کې څومره خوشحالي او سکون راځي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ.